دلائل نقلیو نباد تخویف دنیاوی او واقع د اصحاب السبت مونږ او ذکر د نعمتونو د عذابونو په بنی اسرائیل باندې وګوره بنی اسرائیل الله وی زمان نعمتونه یاد کې تاسو ولې د عقیده د توحید نه وړي کله چې دی توحید پرې خو نو الله په قسم عذابونه راوستل ولی دوی د الله په حکمونو کې بهانه هیله راوغسته اوس د دې آیت نمبر 167 نا د دې هیلو د وجنا الله د يهود متعلق دا خبرم د عذاب په تور فرمایلا چې زبا همیشه بدوی داسې خلق مقررو چې دی با عذاب بدوی ترسي او سزاګانې به ورکړي نو مخکې مذابونه ذکر شو چوغره شکل مسخ شو شادوغان دی جوړ شو اوس مزید پدی باندې د عذابونو تذکرہ کړي و استاذن ربک هغه وخت چې اعلان وکړ رب لا یبعثن علیهم چې خامخا مقرر بکی پدی باندې لا یوم القیامه تر روز د قیامت پورې من هغه څوک یسومهم چرسی بدوی تسو العذاب اغبد عذاب اللہ وی ندی یهودو باندی تر قیامت پورے زبرداستی خلق مقرروم چتی با عذاب کے ساتھی او دوی لبا قسمہ قسم عذابون ورکی نو بیا روز تو دا سی وشو یو بادشاہ بدوی کراغی بخت نصر آغا دیر ارسخو چیڑل او ډېر عذاب ته ونیول بیا داغې نه بعد د عیسیانو په هولډ راغی نو دا یهودیان یې ښه دباو کړل وروسته بیا امت د نبی علیہ السلام په دې مقرر شو نبی علیہ السلام په دور کې هم دي ذلیلان شو او دغسې د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې په خپلې د بیت المقدس حوالک او پرېخ بیا داغې نه بعد عیسی علیہ السلام هم په دې باندې مقرر شو یعنی آخر کې به مقرری یا برازي کنا دا يهوديان بیا ذلیل کوي نو تر قیامت پورې دی په دې ذلت کې مبتلا اداره دی بارے کې عام د عذاب اعلان دی ان ربک لسریع العقاب بشک استارب خامخازر ورکون کې د عذاب دی وانه لغفور الرحیم او بشک د الله خامخا بخون کې مهربان دی څوک چې د الله خبره نه مني دغه د رسول پیغام نه مني نو الله زر عذاب ورکي کم خلک چې مني او مخکې ته خطا شوي نو الله معاف کوي وقطعناهم فی الارض امما دې آیات نو سو تخفیف دنیاوی ذکر کوي چې د دې ګنا نه بعد په دوی کې مختلف ډلې جوړې شوې او بیا زبګه کې الله تسنس کړل د يهود الله ټول داسې تسنس او تباہ کړل کله هم پدې کې به اتفاق ني دامي او عذاب لیکنه چې خپل منځ کې به اتفاقی راشي وقطعناهم الله وتسنس کړل مونږ وی فل ارض بسمګه کې هم منډل ډلې دنیا کې څوک یو ځکه څوک بل ځکه یو راټول شو په یو ځای جمع نشو اوس کو اسرائیل یو ملک کاری نو دا یو داسې ناجایز مملکت ته او معمولی خلق دي اگر چې ډېر خيار دي دا امتحان دی خو نور تس نشوي دي او خپل هم راټولي کینا نو بیل کړه مونږ دی پس مګه کې ډلې منهم الصالحون بعض بدی کې نیکان دي ومنهم دون ذلک او بعض بدوی کې سوا د دین دي مختلف قسم خلق پدی کی مشتخه خلق او بد خلق وبلوناهم ازمائش حکم پدی باندې بالحسنات والسیئات پاغنه کو په بدو سره لعلهم يرجعون دې لپاره چې دوی راوګرځي الله وی دا ازمائش ولې مونږ پدی خلکو باندې کو دا ځکه چې وسړی راوګرځي الله طرف ته نافرمانه رجوع کی دغه کړه ناکلام ازمائش پجن کی خی اگر د بیماری وی اگر مالی سختی وی اگر جانی سختی وی ولې دی کی بنده ته خدای را یاد شي کچره آرام او راحتونو ټول عمر وی نو خلکو به خدای ير کړي وي دا اوس موږ کم خلک چډیر ماړ دي
مالدار دی او څه ضرورت ورته نشته نو هغې نه خدای یېري هغې همیشه په ګناهونو کې مبتلا وي کم خلک چې ازمایښونو کې الله راګیر کړي کله جانی تکلیف کله مالی کله یو مسله کله بله نو دې کې ګوره سړی الله ته نږدې شي الله ته رجوع وکړي نفل وکړي تهجد وکړي الله ته وجاړي نو ګوره الله ځان سره قریب کړي نو په ازمایش کې هم د مؤمن خیر دی دې ته به بد نه وي نو الله وایي د ازمایشونه مونږ کوو مختلف فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب دا رد کی په قول قبیح د یهودیانو د کشرانو دلته اوس د یهودیانو د کشرانو حال بیانې مشرانو خو یې دغه و چې ګوره الله په احکامو کې چلونه کول نو الله پې عذابونه راوستل نو اوس وایي کشران یې هم ټیک نو هغوی به هم بدې ویناګانې کولې او دوی یو قول قبیح کړی نو د هغې څلور جوابونه کوي ښه فخلف بس پیدا شول من بعدهم خلف د دین بعد نا اهل اولاد ورثوا الكتاب چې میراث کې واغستو کتاب یاخذون عرضا او دوی اخلی عرضا هذا الادنى هغه سامان د دې معمولی دنیا او ژوند او یقولون دوی دا خبره کوي سيغفر لنا خامخا مونږ ته به بخښنه کیږي کئی شرک د آخرت مقابله کې دنیا غوره کوي او سوی مونږ خو بخښلی شوي یو مونږ خو جنتیان یو دا د دې قول قبیح دی ښه مونږ چا ویلي چې مونږ به جهنم ته ځو شرک کوار څه کوه بیا مو نه جنت ته به ځو دا کم خلکو وي خلف نا اهل دا خلف په سکون د لام سره نا اهل نائب ته وایي لکه دلته چې راغلی خلف او په فتحې د لام سره خلف ویل کېږي ښه نائب ته خلف چې دی بعد کې هغه مشرانو په لارې باندې روان او خلف په سکون د لام سره نا اهل نائب ته وایي نو دوی کې کشران هم ټول نافرمان پیدا شو نا اهل حارز نه مراد هغه مال دی چې په حرام طریقه باندې حاصل شي نو دی دنیا په حرامو ګټله بیا او دغه کوشش دا به کول او سبه وی سيغفر لنا دا سین د تاکید د پاره دی اے خامخا مونږ ته بخښنه کیږي دا ځنه چې خلک وایي کنه کې دی چې زبو بخښل شم دی بسوي انا خامخا به جنت ته ځو دا چا ویلی چې جنت ته مونږ نه ځو او شرک به کو حرام به خړل الله او رسول نه فرمانیا نه کولې تفسیر روح المانی والا دلته لیکلی دي وینن سبا دور کې د دې مثال د ناکارا پیرو مولا دی چې په حرام طریقو باندې په دین باندې کمایي کوي او سوې زه خو ډېر ښه انسان یم دا تعویذګر وګورئ که نن سبا د پیران وګورئ دا دمګري وګورئ دا دروغجن چې ناست دي او څوک وایي زه په زعفرانو لیکل کوم څوک وایي زه دا کوم تعویذ 50,000 روپۍ قیمت دی دا څنګه تعویذ دی چې 50,000 روپۍ قیمت دی ته خو د هغه MBBS ډاکټر نه هم زیات دی چې هغه ټول عمر سبق ویلی دی او ډګریانې اخیستې دي هغه هم 100 روپۍ فیس دی او دی وایي دا تعویذ نه کنه زه به فلان زعفران په صحیح لیکم او څوک وایي زه دا کوم دا کوم ځان نه او کلمات میں پا سب ورزینا سا سوے کر لے مل لے رکھ گئی اتاویز چو گو رے کنا دا سی دا نقشی دا قصد غلطی والی تب اچھے دا ایسی لیکلی وینا کنا پتی سوک نپوئی مونگ پی پوئی گو نو لکه قرآن نو چت خو سنشتا خو لیکو خو د قرآن آیات په لیکلو خو ظالم دروغ دی لیکلی دی کنه او څوک به شرکی خبرې لیکي یا جبرئیل یا بدو اوس دا شرکی خبرې دا پکې لیکلي او دا قصد به وایي دونه روپۍ شماله به راکړي نو څوک به وایي مونږ د مینې محبت تعویذونه کوو او مونږ څه کوو خلق لګیاو د چا رښتینې رشتې جوړو ته داسې بیا راغلی چې خدای مقرر کړی د ځان نه خبرې کې او څوک سو یو څوک څه دعوې کوي حیران بشي چې پته نه دا څنګه خلق دي د خدایي دعوې پر رسېدلي ظالمان
نو دغه په حرامو باندې ګټل کوي او چرته حلال نه کوي او بیا وایي نه کنه موږ خو رسېدلي یو موږ بخلي شوي وو. نو تفسیر المانی والا وایي دغه مولیان دي غلط او پیران دي چې په دې زمانه کې څه کوي په دین باندې کمایي کوي، کله د اسقاط په نوم کله د ختم په نوم باندې او دا نظر و نیاز خوري او د چا نه دغسې په تعویذونو پیسې اخلي. دا ټول ته مراد دي که نه. دا د یهودو کشرانو غدا چل کو نو الله تبا کړه که نه. وَإِيَّاتِهِمْ عَرَضٌ وَقُرَاشِ دوی ته څه حرام مال نور مثله د دې په مثل او د دې په شان یا خذوه اخلي هغې لرم ایک نور ورته راشي نو انکار نه کوي. ښه دا نه وایي چې بس دی نه وایي نور هم راکړه، څومره چې حرام خوري بس دی ورته خوشحالېږي چې څوک یې څونه وویل بس هغه لګیا دی وخي. خو د عوام ډېر بېوقوف دي، دومره بېوقوف دي چې ته به نصیحتونه ورته کوې چې هلکه دا شی ټیک نه دی نو دی به ستا نه مني. دا به څوک وي فلانکي بابا له لاړ شه او فلانکي پیر له لاړ شه او فلانکي تعویذګر له لاړ شه. نو دی چې کله لاړ شي پیسې دې ښه ډېرې ووایي نو بیا راشي یاره کار امونه شو پیسې هم بلا ولګېدې. هلکه تا ته خو مونږ ویلي ګوره د الله د کلام نه اوچت څه شته په دې دنیا کې. دا خو د مسلمان ایمان دی چې ته د الله د کلام باندې ښه نه شوې، تر دې تلاوت کو د دې دا دم دی وی په ځان دی ته آیاتونه دی وی په دې ته ټیک نه شوې نو دنیا کې هېڅوک نشته چې تا ټیک کړي. نو دوی بیا هم تسلي نه کېږي، خلکو دوکه کړي، شیطان دوکه کړي، شا به نه که نه زیبه چې ښه په دې پیرانو مو غلطو مولیانو او په دې تعویذګرو ستړي شي او پیسې ته ښه ډېرې ووایي نو بیا عقل خود له راشي هغې ته خپل کار وباسي. نن سبا دا د پیریانو مسلې ډېرې څوک وایي هلکه په مونږ پیریان دي په فلانکي پیریان دي. پیریان په چا پیریان خو تا نه هېرېږي، خو دا همدغه تعویذګري چې هغه د ایمان نه ځان خلاص کړي پیریان یې خپل ساتلي او پته یې کښېنئ نو یو څو ورځې ته ولړزئ نو تا ته وایي شا به ومغله ځه ګویا م شي د باندې او بیا هغې چې څه خوښي د هغې غوا لنګه شي. هلکه را دې اوس 2 ورځې بعد بیا راشه، هفته بعد بیا راشه او بس چې څونه پیسې د نه وښلي شه د نه خپل مقصد پوره کړي. دا دروغ خبرې دي. کوشش کوئ دا یې خلکو نه ځان وساتئ. که داسې څه ویم نو خلک یې قرآني علاج کوي، حق پرست عالم سره مشورو کې چې یاره د دې څه پکار دي. دا نه چې ته په ناکارو خلکو پسې ګرځې، هغوی خو ناز دي دنیا ته دي حرامو ته ناست دي، خو ستا هم پیسه حرامه وي په غلطه لار لاړ شي. علم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب دوی وی مونږ ته بخامخه جنت ته ځو مونږ ته وبخنه کېږي او خوړی حرام مال. الله والا جواب کوي، اول جواب د دې د قول علم یؤخذ نو اغسطې شوي علیهم د دوی نه میثاق الکتاب وعده په دې کتاب کې الله یقول علی الله دا چې نه به وایي دوی په الله باندې الا الحق مگر حق خبره به وایي او د رسول دوی لوستلیم دي ماغه حکمونه فيه چې په دې کتاب کې اول جواب دا چې تاسو نو ولې کتاب کې وعده نه واغسته شوی چې حق بوای حرامونه بزان بچ کې نه حق بنوي نو چرته ویلې شوی دي چې خامخا ته شرک او بخل کېږي بدا چې په کتاب کې شته الله په کتاب کې چې شرک دې کړی او ته په جنت ته ځې دا خو چرته نشته. نو دا حکمونه خو الله په خپل کتاب کې بیان کړي چې ته په کې دا نشته چې سړی دې شرک هم کوي حرام دې خوري او دې جنت ته ځي. دا خو اول تاسو خبره غلطه ده. والدار الاخرۃ کور د اخرت خیر للذین یتقون غور دي دای کسانو د پر یتقون چې ځان بچ کړي د شرک نه جنت ته وسوک زی یتقون څوک د شرک نه ځان بچ کړي تاسو غو مشرکان یې شرک کوي. افلا تعقلون تاسو ولې دا عقل نه کار نه لئ بیا عقل یې کنه ځکه خدا خبرې کوي. والذین یمسکون بالکتاب دا اوس د نیک عالمانو حال بیانوي چې ګوره ټول داسې نه دي ښه خلک پکې دي حق پرست علما دي نو هغوی په کتاب منګولې لګولې دي عمل پې کوي او هغوی د کتاب نه خلاف نه ځي نو هغه ښه خلک دي هغوی به جنت ته ځي. والذین یمسکون بالکتاب خلک چې منګولې لګولې دي په کتاب مضبوطیا سره دا کتاب نیولې دی علما عملا
مضبوط نیول دي علم هم د دې کوي او بیا عمل هم کوي واقام الصلاة او پابندیم کوي د مانځه مطلب عمل کوي منځ اهم عبادت ته نو ذکر کړ ان بشک موږ لا نضيع اجر المصلحين نضایع کو اجر د نیکانو د سې نیک مصلح خلکو اجر الله نه ضایع کوي اشاره وا چې مصلحین چې کوم دی ځان نه بجوړې او ته چې مصلح او خلق ته شری وي خلق ته هر څه وي چا پروا ما کا ګوره ته په حق یې کنا نو تاسو په پراپګاندا خلق کوي تاسو په خلق تړلم کوي د درو خو دې خبرو له توجه نه ورکي وګوره حق پرست ته وي چې کتاب باندې ستا عمل له د الله په کتاب او حق خبره کې تاسو په ډېر خلق شاته خبرې کوي وې کوي تکلش او حق ته مو پرېدا ځکه ته الله مصلحین وي چې د مصلحین اجر الله نه ضایع کوي دا زموږ ایمان دی ټول مسلمانانو زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه وګوره په حق وکړو د الله رسول سید الرسل خو مکه مشرکانو سوي نعوذ بالله تا موږ نبی نه منو چا ورته ته مجنون چا ورته ته ساحر چا ورته ته شاعر چا ورته ته کاهن چا ورته نوې دین دی وروړي دی نوې مسلې کې خو نبی علیہ السلام د دې خبرو د وجنه خپل میشن پرې نه د مول دعوت امرا کو دایانو لا چې دایانو تاسو د الله د دین حق خبره کوي نو ور د سي خلق به ته مصلح ہوتا ته بشری وي تب خیر خوای ہوتا ته بدخوا وي متدانه چې تو دل برداشت شي سوره عرب موږ ته تسلی راکړي چې دغه سي ځان په حق یې نو کلک کوسېګا او دا سړی چې کله په حق یې کنه دې بیا نه یری او نه چا پروا کوي خو چې کله تاکیم څه چلی نو بیا به خامخا په بده خوې نو حق خبره چې کنه کله کوسېګا چا پروا ونه کوي وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ دا دویم جواب دی یو جواب خیداو کو چې په کتاب کې دا چرته نشته چې د شرک او جنتی بشي دویم رد دی د جواب دار د قول سيغفر لنا جواب تاسو یې موږ بخلی کیو نو حالان کې تاسو مشرانو باندې کوهی تور چارو چت کړو الله په دا کوهی تور د عذاب په تور روچت کړو نو ته موږ د لوی خلکو اولاد یو جنت ته بزونو تاسو د مشرانو خو خلکو چې هغه بے ادبی کوهی تور کې کړو الله په دا غرد چترې پرنداسي به تور عذاب روچت کړ الګ یاد کې څنګه بخلی شوی سوی الله وګوره وایز نه تقنل جبل هغه وخت چې موږ د بیخ نه رويستا غر د کوهی تور نه تقویل کیږي تجل نه راځتل ہوتا امام بخاری معنا کوي اے رفعنا دا غر د کوهی تور به موږ داسې روچت کو راپور ته مې وکړو فوقهم د دې پاسه کار نه ذلتن گوي کې دا چترې وا داسې چترې چې سړي باندې بارش داسې به روچت شو او ظنو دوی یقینو کو ظن په معنا د یقین دی ظن ګمان د دلته په معنا د یقین دی دوی کو یقینو کو چان نه بشک دا غر واقعون بهم را پریوتون کې دی پدی باندې ای بالکل دا سپه د پاسه شو او دوی یقینو کو چې دا را ورجی کې را باندې دا غواده خلاف ورزي دی وکړه نو الله پر اوچت کو نو چر اوچت شو نو دغه ټیم کې ورته ویل شو خذو اني سه ما هغه کتاب اتینا کوم چې موږ درکړې تاسو ته به قوتن په قوت یعنی په عمل سره او وذکر یاد کې ما حکم نفیه چې بدی کې دی لعلکم تتقون دره پر چې تاسو د عذاب نه بچئ اور الله وتوی خذو ما اتینا کو شابه دا کتابونی سے په عمل پدی کتابم چې عمل لیکړي په تورات باندې نو پرېدم امنا تا غر د باندې را غورځوما دغه ټیم دوی چې کوم دې زر زر توبې وېسته او وی الله مون معاف کا نو عذاب ته خوش ورنه عذاب په تور الله په دا غر دې سره چت کړو څنګه ته چې سيغفر لنا مون بخلی شو یو مون بخلی کیو الله وی تاسو په مشرانو خو ما غټ پټ غر چت کړو
تاسو چې کله وعده خلاف ورزي وکړه وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ دا دریم رد کوي دغه خبره چې دوی موږ بخلی کیږو با نو الله وی عالم ارواح کې موږ د نواده پورا اغستې وا نو کتا سو هغه وعده پورا کړی د توحید نو علي به بخلی کیږي کو هغه وعده نی پورا کړی الستو بربکم والا نو بخلی کیږي نه ښا دا وعده د آدم علیہ السلام د پیدایش نه بعد د تمام بنی آدمونو الله غستې وا او دیتا وعده د الستو بربکم وی او وعده د عالم الذر وتوي اوس ګوره سوي وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ هغه وخت چې اغستې وستاره من بني آدم د اولاد د آدم علیہ السلام نه من ظهورهم د دې د شاګانو نه ذریتهم د دې د اولاد نه واشهدهم او په داسې حال کې چې ګواهی کړی دوی علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې او ورته وی الست بربکم آیا زنیم ستاسو رب نو قالو دی ټولو وی بلا ولنا شهدنا مونږ وایي کوو الله ټولو وی مونږ وایي کوو چې الله ته زموږ رب ست توحید ومنو او شرک پتا سره نه کوو دا د الست بربکم ولا وعده ده دلته دی وعده ته یو خو ویل کېږي وعده د الست بربکم دویم دا صوفیا وی چې الله رب العزت د آدم علیہ السلام د پیدایش نه بعد د تمام بنی آدم نه دا وعده واغستا دوی له عقل ورک عقل ځکه ورک چې دا وعده روس دوی ته یادای دارنګ بیا انبیاء کرام علیهم السلام الله راولي غلو کتابونه ولا ورکل هغه کتابونو کې انبیاء مو تر دې وعده یادا شګتا سبت را هر نبی چراتنو کوم خبره اول کړي دا او بدو ربکم او عبد الله ته یو الله عبادت وکي دغه الله سبحانه ولا وعده هر نبی دوی ته پهله یاد کړي خروج ته دي څوک لګي راکړه او دلته وی د بنی آدم نو وعده غسه نو وعده خدای آدم علی السلام نه غسته شوی و بنی آدم بکراله نو جوابداري چې بنی آدم خوصله پیدا نو دلته خو صرف آدم علی السلام پیدا و نو څنګه د بنی آدم نو وعده غسته شوی دا نو دا حدیث صحیح پرو سره دلته بنی آدم نه مراد آدم علیہ السلام دی او ظهورهم د شاګر نه مراد ظاهری د آدم علیہ السلام شاده ولی حدیث کې راځي وی د آدم علیہ السلام چې الله پیدا کړو د پښه الله د خپل شان مطابق لاس راکاګو نو ټول اولاد د آدم علیہ السلام الله د آدم علیہ السلام پښه ظاهر کړل د سرو میګیانو په شکل کې او د ټولو نه الله رب العزت دا وعده د الله سبحانه ولا واغستا د ټولو اقرار وکړو چا والله مونږ با ست توحید منو تا سره شرک نکو نو دا وعده دغه سي د آدم علی السلام او داغه د اولاد نه واغستا وای د خزر ربک او چغست وسارب من بنی آدم دا اولاد د آدم علی السلام نه د آدم علی السلام نه من جوړیم داغي د شاګر ویني داغه د شانه او ذریتهم داغي د اولاد نم واشهدهم علی انفسهم او دوی گواکل په خپل ځانونو چالست بربکم آیا زنیم تاسو رب نو قالو بلا ته ټولو ولینا دلته نعم نه دراغلی نعم وی آو د سینې دی ویلی چې الست بربکم نو بیا وی قالو نعم پکار خود سیوا خدا بلا ولې راغی نو ګوره د یاد ساتي د جواب د نعم په ځای په بلا سره ورکې د ځکه که چېرته نعم سره جواب ورکړو نو ټول به کافر شو ولی اوس ګوره الست بربکم څه معنا ده دا انټراګیټیو جمله ده آیا زستا سورب نیم نو کو نعم راغلی وی آو نو بیا قرب نشو کنه بیا ټول کافر شو بلا مانس ده ولینا اوس معنا ټیک شو کلم چې سوالیه جمله راشي نو داغه جواب کې وته ولې نه وای پاربه کې بلا وای نو علي به جمله ټیکی کې ښا لکه زه تا ته وې ما ته پرون ولې نه راغلی نو کو ته ما ته وای چې آو دا غلط جواب دی او خو خبر نه جوړي ته ولې نه جیزو خراغله و
نو ولې نه چې خبره ټیک شو دقه څخه ولې نه دی بلا سره جواب دی خدا وعده الله واغستولې چې سبا تاسو قیامت کې عذر پاتې نشي سوې ان تقولوا دا چې سباونه وا یوم القیامت پورز د قیامت انا كنا عن هذا غافلین چې بشک مو خود دې نه غافل او نه خبرو سبا دونه چې شک دې کړی الله ته مخامخ شي او الله رته وی جهنم تزا ته الله زه خونوم خبر د توحید نه الله وی اغا لست بربکم ولا وعده مې د ناغسته وکنه ته یاد نه دا خو ماته ناغسته و سبا دونه چې موږ خبرو ښا بیا هر نبی هر دای د حق د الله د کتاب نه تا دا یاد کړي و او چې تا نو یاد ولا نو بس ته په فعل کیږي او تقولوا یا سبا دونه وای انما اشرک اباؤنا چې بشک شرک زمون پلانانو کړو من قبل بخوا وکنا ذریه من بعدهم او مو خولاد دغین بعد سبا دې شرک کړي او جهنم ته ځي او دوی چیرې دا زمون پلان دې شرک کړو نو مو خدای اولاد وبسغي په روانو نو نه پا غلطه کې خپل مور او پلار او مشرانو په تک بنکه لہذا تب سوچ کړو چې حق لار کوم ده دا ګوره بازي خلک کې خپل قوم قبيله رواجونو په روان شي کده قران او شریعت نه خلاف می یو دا زموږ د پلار نیکه طریقه ده چې د پلار نیکه طریقه ده د قران او سنت نه خلاف تر دا ور جهنم ته ګوره ورسي تب ګوري چې قران سوې حدیث سوې تباغ خبر رالی که استاد مور او پلار خبره استاد قبيله د خاندان خبره دغه نه خلاف می نو تب خپل خاندان قبيله پسې نه زی تب قران او سنت او شریعت پسې زی دا غوته بلکې فرق دی کنه قران نه دی ویلې تا قران وی تب لګ چینج خراولي تب وې چاو ما د الله کتاب ویلې دی کدا ته پلار یا رورم وای چې لګ دا زموږ د قوم قبيله طریقو او رواج دي نو تب وته قران دا وای زه خو د قران منم نو سبب غیره پدې کې الله وی سبا دونه وای چې دا زموږ پلانانو شرک کړو موږ خدای اولادو اپتوه لیکونه ته موږ هلاکه بما پاکر فعل المبتلون چې کار شروع کړي دي باطل پرستو نو باطل پرستو پسې ته ورتلې وکذالک نفصل الآیات او دارنګ الله وی مونږه تفصیل سره بیانو د آیاتونه د دې وجنام دا واده ماغست چې مونږه واضح بیانو تاسو د آیاتونه ولعلهم يرجون دې پر چې دا خلک راوګرځي د شرک نه او توحید باندې کلک شي ځکه خو می کتاب را لګري ځکه خو می پیغمبران را لګري دي چې ته د شرک نه مناشي نو دې ځې پورې دا د دې خبرو ردو او بیا به ورپسې مثال په دویمه داوی بیانې ان شاء الله سبا وایو واخر دعوانا اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله قرآن باندې موږ له عمل توفیق راکړي تر علم موږ ته نصیب کړي الله حاضرین څومره درس راغلي ټول له دې بدلې سمره ورکړي بیماران څومره دي الله ټول مریضان له شفا ورکړي حاجتمند الله حاجت روايي وکړي ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين